او کله چې سړی زکات ورکوي نو زکات درې فایدې دي. یو خدا چې څنګه یو انسان موس کوي، کله رکوع کوي، کله سجده کوي، کله په تحیات کې، دې نه دې ظاهره کوي چې الله دا بدن ما څخه خپل نه دی، دا ستا دی، درې عاجزي دې پیش کوي. نو دقه شان د کله چې د خپل مال نه زکات ورکي او زکات چې چاله ورکي په هغه باندې احسان نه ګڼي بلکې د هغه احسان په ځان باندې وګڼي چې ماته الله مستحق میلاو کوم هغه ته د زکات ورسو. نو دا چې د زکات ادا کو نو د خپل مال کې عاجزي پیش کړه چې یا الله زما عقیده هغه قارون والا نه ده بلکې زما عقیده دا و چې دا مال تا را کړی او لهذا تا چې کوم حق په دې کې غوښتلی دی هغه تاله را کومه. او دویم نمبر په دې کې دا ده چې زکات په ذریعې سره د ضرورتمندو د پریشانانو چې کوم خلقو د خلق دی د هغو خدمت وشي. محتاج دي، مسکینان دي، مسافر دي، فقیران دي، غریبانان دي، په هغو باندې قرض راغلی اچانک بوج پرې راغلی دی، د دې زکات په ذریعې سره تا د هغو سره تعاون وکړو نو دا تا چې تعاون وکړو ستا ګویا اخلاقیاتو پهلو ده چې تا اخلاق چې کوم دی هغه صحیح دي. او دریم نمبر دا ده چې دولت په ذریعې سره انسان کې سرکشي پیدا کیږي. د دولت په ذریعې سره انسان روحاني مهلک امراضو کې مبتلا کیږي. نو کله چې دې زکات ورکي نو هغه مرضونه الله تبارک وتعالی دې بچ کی. دغه وجه الله تبارک وتعالی فرمایي په 11 سپارې کې په سوره توبه کې خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها. چې مسلمانانو مالونو نه زکات اخلا د دې په ذریعې سره به دوله پاکای دې سره به دوله پاکای دا دوله لپاره د پاکیزګۍ ذریعہ ده. او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بارکه په قرآن پاک کې په سورۃ اللیل کې الله تبارک وتعالی فرمایي وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى چې الله به جهنم نه یو ټول زیات متقی چې کوم انسان دی هغه لري وساتي. هغه الذي يؤتي ماله يتزكى هغه کس چې هغه خپل مال ورکړي دې لپاره چې پاکي حاصل کړي. نو زکات په ذریعې سره گویا تا ته باطني مرض چې کوم دی مهلک هغې نه چې کوم دی هغه تا ته صفایي میلاویږي.